الله اکبر الله اکبر. د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت د الحاج صوفي شاه زمان جامع مسجد د لومړي ځل لپاره په محمدي اذان مزین او د ټولو اسانتیاوو په لرلو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد مسجد په پرانیستو غونډه کې ګڼ شمېر ولسي خلکو او د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی و. د ملا امام دپاره یو عصري کور جوړ شوی ده، معیاري ده او ټول سهولتونه لري. یعنې د ټول د کور د مسجد دپاره 4 ساعته برق او 4 ساعته اوبه دا او مسجد په 2 پوړونو کې جوړ شوی ده چې دا تاسې وینئ. او د دې لګښت اوس په تقریبي لحاظ تاسو ته ورسم 200 لک افغانۍ دلته مصرف شوي دي، ځکه چې کتابتون هم ده او پخلنځی هم ده، د شنه ایریا هم ده، د موټرو د پارکینګ ځای هم ده او د نجونو مسجد یا تالار د مسجد سره جفت هغه هم جوړ شوی ده. مسؤلین وایي د هیواد په بیا رغونه کې د ولسونو ونډه اړینه ده. دوی له ولسي خلکو وغوښتل چې د اسلامي امارت سره اوږه په اوږه د وطن په آبادۍ کې ونډه واخلي. دغسې آبادۍ، دغسې محفلونه جوړول او دغسې پرمختګونه هغه که معنوي او که چېرته مادي د خیر او د ګټې مراکز جوړول، دا د دغه نظام، د دغه امن او د دغه ښو حالاتو نتیجه ده. او الله تعالی دې موږ او تاسو سره هم دغسې حس او احساس پیدا کړي چې لکه د افغانستان یو وخت کې ککړ و په یو فاسد رقابت باندې، چې اوس ډک سي او رڼا سي په یو سالم رقابت باندې. په ځمکه باندې زښته زیات کارونه دي، د الله په ځمکه باندې منکر کارونه هم شته. دا چې الله جل جلاله یو څوک دو ته انتخابوي، دې ته یې وضع کوي چې دا د الله کور جوړ کړي، نو دا یوه لویه فرضیه ده، یوه لویه کامیابي د دغه شخص لپاره ده. د ویلو ده چې څه موده وړاندې د یاد ولایت په جغتو ولسوالۍ کې هم د ولسي خلکو په ونډه یو باب جامع مسجد د څه باندې 100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.